اباسین صاحب چې دا دوی زما د شعر خاطر وکړه چې دا چغې وویلې که زما د دې مات ګډ وجود خاطرې وکړه زه خو دا ریان یم چې دا په بونیر کې وړاندوی مشاعره ده که نه دا خلک دومره سنجیدګۍ وړي دي چې نه چاته لاس ټپول شته نه چاته ډېر ښه ویل شته خامخا دومره خو لږ قسم په خدای چې با خپلې بیزې خوشې پرېښي دي او راغلی یم نو دومره خو دغه وکړئ که نه هغه څو شعرونه به ووایم چې د دغې مخ مروت جړا ته یاران مه راپرېږدئ درمان صاحب تا ته د سپېشل ډالۍ یي چې د دغې مخ مروت جړا ته یاران مه راپرېږدئ زما په مرګ شور او غوغا ته یاران مه راپرېږدئ او اوس چې قدم په قدم رم او دوی مې خال نه پوښتي بیا مې په قبر مشغولاته یاران مه راپرېږدئ مننه اوس چې قدم په قدم رم او دوی مې خال نه پوښتي بیا مې په قبر مشغولاته یاران مه راپرېږدئ او دغه دوه شعرونه نور هم چې په ډېره پښتنه مینه مې تاله دی راوړی نیازکه په ډېره پښتنه مینه مې تاله دی راوړی دا څه ویله وې زړه مې په تحفه کې واله راغلم او چا یو ځای او چا بل ځای به تې ځای راته ښودلو په ډېرو تپوسونو د یو طرف واله راغلم او دغه څو شعرونه نور هم چې جوړ د هر چا په سرونو چور تالان دی ګنه صرف د پښتنو دا هنر ځان دی او درنګ ساتله د صادر په اوږه کومه یاره نور په پښتونخوا کې ژوندون ګران دی او دغه دوه درې شعرونه نور هم چې راته په سر دی ټول غمونه د دنیا ایښې وې بس خو چې لاس ته د لاسې مې چا په شا ایښې وې یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې مننه چې یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې او بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا که یې مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې او مننه چې بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا که یې مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې او دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون ته به ایښې وې مننه چې دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون ته به ایښې وې نیازکه بلوز راته یوې ته خو دا شعرونه وایي خو جیل ته ځان جوړوم هغه څه جونې چې سړی پکې جیل تېر نه کړي والی دغه وخت کم دی بس دغه یو غزل وامه چې ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یې د ټول بونیر دې خاورې ته چې ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې او مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې مننه چې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې مننه چې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې او دا وفاداري دې یاره ډېره ده او ناس چې راسره د کټ پلنګه یې او اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې او ماله چې په غرونو باندې راغللې نو منم دې اوتره ډک د ننګه یې او دغه اخري غزل چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو نو سحر ځکه په لاره تندکونه خورو ورځېږو او په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې وده کېږو په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې وده کېږو زموږ د پښتنو قدرداني به څه پیدا شي د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو او اشنا د خپل وجود د قد قامت نه ښه خبر یو چې صرف ستا غمونو ستا فکرونو له لویږو او چې مونږ مسافر خو پکې کله کله یاد کې په دې باندې او تر ستا غزل ته خوشحالېږو یو جهان مننه